د اسلامي امارت د بریا د کلیزې پر رسیدو سره په هرات کې د اسلامي امارت د چارواکو لخوا د خیریه مؤسسو او اشخاصو د درناوي مراسم چارواکي وایي چې دوی دا مراسم د متخصصینو د مالي همکاري د درناوي لپاره ترسره کړل ځکه چې دوی د اسلامي امارت سره د خوړو خوندیتوب او د کډوالو د لیږد په برخو کې همکاري کړې وه. امیدواریم این تقدیر و سپاسگزاری از ملت شرافتمند هرات و عموم کسانی که به مهاجرین کمک کردن سبب گسترش کمک ها و رسیدگی بیشتر برای مهاجرین در ولایت هرات و مرز اسلام قلعه قرار بگیرند. یو شمېر ادارې او سوداګر وایي چې هر څوک د کډوالو سره د مرستې لپاره خپله هڅه کوي او دا پروسه به دوام ومومي. آمدن مهاجرین به طور عدی برگرده، دیگه مهاجرین از خانه و کاشانهایی که دارم سرگردان نشم. انشالله به یاری خدا با کمک تاجران خیر مواد نفت ما آمادگی هر نوع همکاری داریم. از 11 میلیون افغانی به مبلغ 8 میلیون افغانی تا به فعلا مصارف شده که لیستا مصارف هم هسته. میاد خیریه که درباره این مسلمانایی که از ایران تشریف میاره و بسیار مشکلات که سیمینی متوان 200 روز به این مرز زن بچه خرد کلان که سیمینی کلا بی سرپرست به خصوص به نفرای جوانایی که هستن مجردی نه به هیچ نوع کمک نده. ما پروز تا یک کیک خراب آورده که تا گفت که من خورده دل درد شدم او بر مرز به ما داده حتی بس برای سر روز اینه گوشنه ورسنه داخل حساب اردوگاه بده که به اینجا آورده. یو شمېر راستانه کډوال هم د اسلامي امارت او خیریه مسئول خدمات څخه مننه کوي. بسیار خدمت خوب شد با ما از نگاه غذا بهداشتی و همه چیز مکمل. از آن منتظر مطلع رایگانه که وارد وسایل خود کنار مطلع استاده که بخیر ما روانه هرات کنن. همه چیز ما مجانیه ان شاء الله. خدمت خوب شد با ما. دو شب میشه همینجا بسیار خدمت شد. حتی بچه‌ها دل نمیاد از اینجا برن میگن خوب خدمت بنا با ما. ویل کېږي چې تر اوسه پورې له ایران څخه نږدې 1 میلیون کډوال هیواد ته راستانه شوي دي او د مهاجرت د کمیسیون او خیریه اشخاصو او ادارو لخوا په وخت د دوی سره مرستې شوي دي.